شهید عثمان خان کاکړ به دا ویلې چې افغانستان کې د کفر او د اسلام جنګ نه دی. په افغانستان کې د اشرف غني مسله نه ده چې دوی په حکومت کې ناست دی. په افغانستان کې د حکومت خبره نه ده. خبره که ده په افغانستان کې هغه به د بند کمال خان ده، د بند کجکۍ ده، د بند سلمه ده. خبره د چابهار ده، خبره د هغه 40,000 کمانډو د 3 لکه عسکرو ده. خبره ستا د نظام ده، ستا د دنیا سره د رابطو ده، ستا د ډیپلوماټیک چې کومې رابطې جوړې شوې دي. خبره ستا د ترقۍ ده. عزیزانو، که څو هم شهید عثمان خان کاکړ زموږ د کورنۍ وو، خو یقین ومنئ موږ یې دعوه نسو کولی. دا دعوې حق په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې د ده جنازه را روانه وه او بیا د ده د جنازې لمونځ و، دې پښتون قام له موږه دا حق واخیستی. دا شهید په خپل غبرګون باندې ملي شهید قرار کوي چې دا د ټول پښتون افغان شهید دی او د ده وارثان د ده کورنۍ نه ده، د ده خاندان نه دی، د ده بچیان نه دي، د ده سیاسي وارثان دا ټول پښتون افغان دی. د ده سیاسي وارث هغه یو پښتون دی، هغه یو انسان دی چې د ده پر لاره روان او موږ ټول به د ده ملګري یو. عزیزانو، شهید عثمان خان کاکړ چې په ښه بد پوه سو د ده د خپل وطن سره او د خپل لقام سره مینه پیدا شوه او په اوله ځواني کې د خپل ځان دپاره د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لاره انتخاب کړه او بیا یې 42-43 کاله په دغې لارې کې تېره کړه. په صوبایي صدر په عهده باندې د مرکزي سکرټري په حیثیت یې 42 کاله د خپل قام او د خپل وطن ورسره د نورو قامونو خدمت یې وکړ. عزیزانو، نن ټول پښتانه په دې فخر کوي چې شهید عثمان خان کاکړ په دې ملک کې د قومونو او د ولسونو د حق خبره کوله، د دوی د اختیار خبره کوله. په دې ملک کې د جمهوریت، د سماجي انصاف، د امن، د ترقۍ او په قومي بنیادو باندې د حقیقي فیډریشن او ورسره په دې ملک کې د آئین او د قانون حکمراني او د پارلیمنټ بالادستي یې غوښتله. عزیزانو، که څنګه تاسو ته معلومه ده په دې ملک کې نور قومونه هم غلام دي، محکومه پاتې شوي دي، خو د بده مرغه د پښتانه سیاسي، قومي، معاشي او کلتوري محکومي تر دا نورو قومونو زیاته ده. د ده حالات دا ټیم ډېر اذیتناکه دي، ډېر تکلیفجن دي. نو په دې وجې د خپل قام ترجماني لږ زیاته تر دا نورو قومونو کوله. عزیزانو، شهید عثمان خان کاکړ له موږ په داسې وخت کې یوړی چې تر بل وخته د ده ضرورت موږ ته زیات وی. تاسو یې وناستئ په ملک کې بدترینه ماشاءالله ده، سیاسي او معاشي بحران دی، ولس په یو ډېر سخت ناورین اخته دی، دا خپل د ژوند تر ټولو سختو مراحلو ته ترژي او دا امکان لري چې په دې خطه کې تاسو وینئ ډېر غیر یقیني صورتحال دی او دا امکان لري چې په دا ملکونو کې به یو ډېر زور بدلون راځي. تاسو وینئ چې په دې خطه کې
د حملو په دې نړۍ کې د امریکا چین او روس په منځ کې یو بله سړه جګړه شروع کېدونکې ده او د دې اثرات به زموږ په وطن او زموږ په قام باندې پرېوځي او پرېوتلي دي. عزیزانو دا هم امکان لري چې د ډېرو ملکونو جغرافیې بدلې شي په داسې خطرناکو حالاتو کې په داسې صورتحال کې هغه قامونه خپل ملي ګټې خوندي ساتلی شي کوم چې ژوندي وي کوم چې ویښ او عزیزانو د دې بیداره کېدو لپاره د دې قام د راویښ کېدو لپاره دا قام د راپارولو لپاره شهید عثمان خان کاکړ یو ډېر عام کردار ادا کولی شو. هغه کلی په کلی کور په کور تلو او دا پښتون قام یې راټولولی او د سیاست په عملي میدان باندې د دې ریاست او د نورو استعماري قوتونو مقابله به کوله. عزیزانو شهید عثمان خان کاکړ به ویلې چې د پاکستان یو ډېره لویه برخه د پښتانه قام ده که بیا په دې ملک کې د کرښې پر دې خوا باندې او که افغانستان متعلق یو پالیسي جوړېږي دا به د پښتانه په خوښه جوړېږي. که دا پالیسي د پښتانه د خوښې نه وي د ده د مفاد نه وي نو دا پالیسي یو استعماري پالیسي ده او دا به قطعا و پښتون افغان ته د منلو وړ نه وي. هغه به ویلې چې موږ د پاکستان یو څو جنرالانو ته او جیشکیو ته دا اختیار نه ورکو چې دوی به زموږ د بربادۍ فیصلې کوي او موږ به لاس تر زنه ورته ناست یو او د دوی تماشې به ګورو. تاسو ته معلومه ده چې په دې ملک کې هره پالیسي جوړېږي دا د پښتانه افغان په خلاف جوړېږي او د پښتانه افغان په خلاف استعمالېږي. په 2014 کې چې په آرمي پبلیک سکول باندې حمله وشوه په هغه کې په سوونو په تعداد بچیان شهیدان کړل. د دې په خلاف باندې یو نیشنل اکشن پلان جوړ شو. په دې نیشنل اکشن پلان کې اوس مسلح افواج ته د پاکستان وفوج ته دا منډیټ ورکړی چې تاسو به د دهشتګردانو خلاف اپریشن کوئ. خو د بدمرغه دا اپریشن د یو دهشتګرد خلاف نه سو دا اپریشن د فاټا او د پښتون افغان خلاف وسو. په فاټا کې د فاټا ښارونه یې ونړول د تجارتي مراکز یې ونړول په لکونو کورونه په بمونو په ټینکونو او په میزایلونو باندې هوار کړل. د توپک پر زور باندې خلک د خپلې کلو د خپلې علاقو یې بار کړل او په ډي آی خان او په بنو په کیمپو کې یرغمال یې وساتل. عزیزانو دا وطن د خلکو څخه خلاص کړئ خلک یې پسې واخیستل او ترهګرو ته یې په لاس ورکړئ او بیا تاسو یې ویناستئ. بیا دلته د پښتانه خلاف د افغانستان خلاف بیا دلته اډې جوړئ بیا دلته مرکزونه جوړئ بیا به دلته بمباریان پیدا کوي بیا به دلته ځواني مرګ پیدا کوي بیا بیا لږ یو افغانستان ته. تیر 2 هفتې مخکې په وزیرستان کې 4 ځوانان یې شهیدان کړل. ګناه یې څه وه؟ ګناه یې دا وه چې هغه د پښتون افغان وطن خبره کوله. هغه دا خبره کوله چې کوم دهشتګردان تا ویوړو او محفوظ مقاماتو ته واستول ته نن بیا لګیا دا دهشتګرد راولې بیا پښتانه وطن او دا کار په وینو لمبې. په دې کې یو ځوان سنیب داور نومېدی د ده نوم یې خاص اخیستی و چې دا موږ نه پرېږدو که د ده سره څوک هم ورسره وي موږ دا وزنو. د سنیب ګناه دا وه چې دی د پنجاب یونیورسټۍ طالب علم و. په پنجاب کې د پښتنو سره د پښتانه طالب علمانو سره چې کوم سلوک روان و د پنجابي بادار راخوازه د هغه خلاف دا اواز پورته کولی. دی یې
احتجاج کولی او د دې خشم د سنې ځا په وزیرستان کې د دې بدل په وزیرستان کې خپلوانو ژوند واخیستو په دې باندې مو ډېر شرمنده یو عزیزانو افغانستان زموږ پلارنی وطن دی بیا به افغانستان ته د لاهور د پنجاب استعمارګرو او د نړۍ استعمارګرو بیا لستوڼي راټول کړي دي د افغانستان په بربادۍ پسې دي په دا پسې دي چې افغانستان سره تقسیم کو په دوړه دوړه سره تقسیم کو شهید عثمان خان کاکړ به دا ویلې چې افغانستان کې د کفر او د اسلام جنګ نه دی په افغانستان کې د اشرف غني مسله نه ده چې دوی په حکومت کې ناست دی په افغانستان کې د حکومت خبره نه ده خبره که ده په افغانستان کې هغه به د بند کمال خان ده د بند کجکۍ ده د بند سلمه ده خبره د چابهار ده خبره د هغه 40,000 کمانډو د 3 لکه عسکرو ده خبره ستا د نظام ده ستا د دنیا سره د رابطو ده ستا د ډیپلوماټیک چې کومې رابطې جوړې شوي دي خبره ستا د ترقۍ ده خبره ستا د غوړتیا ده خبره ستا د ریل ګاډیانو د نظام ده خبره ستا د سړکونو ده او خبره ستا د وسایلو ده خبره ستا د معدنیاتو ده خبره ستا د سنگ مرمر ده خبره ستا د سره زر ده خبره ستا د کویلو ده خبره ستا د اوبو ده چې په هغه باندې د پنجاب د استعمارګرو سترګې دي بیا تاسو ولیدله چې په دا تېرو څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم دا خبره کوي چې د افغانستان کویله موږ ته د کال 2.2 اربه ډالره فایده را رسولی شي د افغانستان د کویلې قیمت دویږدي او دا اختیار یې ورکړی دی چې په یوه ورځ کې ده یو کال دوی ته ویزې ورجاري کوي وبله خواته چې کوم خلک په زموږ په ګیټو باندې په چمن په تورخان باندې ناست دي دا د بېعزتۍ سره مخامخ دي دا د ول او ټکول سره مخامخ دي ستا ځوانان سپین ږیري خو پرېږده ستا زنان یې هره ورځ په دې ګیټو باندې ول کږي ټکول کږي او د سرونې پوړونې رادی کوي عزیزانو دې ریاست د پښتانه خلاف یو اعلانیه جنګ کړی دی د ریاست هر اداره د پښتانه د ادارو لاسونه د پښتانه کام په وینو سره دي که هغه فوج دی که انټیلیجنس ادارې دي که افسي ده که رینجر دی که پولیس دی که سي ټي ډي ده زموږ بدمرغي ته وګوره د کسټم والا هم راولاړ شي په پښتانه ټکان وکړي د دې ریاست هر اداره هر پلرې د پښتانه خلاف استعمالیږي ستا پارلمان ستا آئین ستا قانون ستا عدالتونه ستا میډیا دا ټول د پښتانه پر ضد لګیا دي او د پښتانه خلاف کار کوي او پښتانه یوه خبره کوي چې خوی د انسان رنګ دی او رنګ له چا نه ځي د پښتانه دښمني د پښتانه سره ضد دا د پنجاب د استعمارګرو خوی دی او په 1000 کاله دا خوی ولکه پرېږدي نو عزیزانو دا خواست کو چې وخت د دې نه دی راسئ لاسونه سره ورکو راسئ یو پیاوړی ملي لښکر له نوي سره په پښو ودرو خپل کامي سیاسي تحریک دا مضبوطه کو او دا خپل کامي تحریک په مقابله کې دا نغري او دا قبایل دا یو معنا نه لري د زه یو خیلی بکښینو د کفر د اسلام د دا بېمانه نارې زه بکښینو او خپل سیاسي تحریک به نور مثبته کوو او بیا که هر رنګه که بیا هر څومره زورور طوفان راشي دا په پښتانه کام هېڅ نشي کولی او په نوي حالاتو کې چې کومې مواقع جوړېږي د دا مواقع دا پښتون افغان پوره ګټه اخیستلی شي
عزیزانو و دې خبرې ته پام را وګرځوئ چې ستا په وطن کې خالي ستا وینه نه تویېږي ستا معاشي قتل عام روان دی دا ظالمانو د پښتانه پر نامه باندې نه د ده خاوره پرېښتې ده نه د ده ځنګلونه پرېښتي دي نه د ده مارکېټونه پرېښتي دي نه د ده یو قسم روزګار پرېښتي دي دا د غور او د فکر خبره ده چې په پوره ملک کې هر ځای په یو مارکېټ کې اور بلېږي یو دکان اور اخلي یو مارکېټ اور اخلي که هغه په پنډۍ کې دی که په اسلام آباد کې دی که په لاهور کې دی که په کوټ کې دی که په ارنایي کې دی که په کراچي کې دی دا ټول د پښتانه دي عزیزانو ستا هغه ځنګلونه چې یو فوټ یې په 10,000 روپیو د لرګیغه دا داسې درسه ځي چې ته سوچ هم نشې کولی په ډېره ناترسي یې درسه ځي او بیا د دوی خپل ریپورټ دی موږ به خپله نه کوو موږ به خپل نه وایو د دوی ریپورټ دی دغه خیبر پښتونخوا د ترجمان ریپورټ دی د حکومت ترجمان ریپورټ دی هغه وایي 50 ځایه دا اور لګول سوی دی تاسو ولې دې شي ته پام نه کوئ چې نن په دا ګېټو باندې څه روان دي پر دا ګېټو باندې هغه منظور نظر خلک چې هغه د دوی لاسپوڅي دي چې هغه د دې کام جاسوسي کوي و هغوی ته دا اختیار ورکول سوی دی چې د دې خوا به شی نه وړې خو د هغې خوا زه به کویلې راوړې سنگ مرمر به راوړې او داسې نور معدنیات به راوړې چې هغه د پاکستان ګټه کوي عزیزانو په دې کوټې ښار کې زموږ د قبایلو مځکه زموږ د دا څو قومونو مځکه دا د ډیچې تر هغه لاندې شوله هلته په شعبان کې بیا په زراو یې کړه مځکه قبضه کړې ده اوس تاسو ګردو ته به معلومه وي تاسو به په فیسبوک لیدلي اوس یې یو بله دغه روانه کړې ده د ولې تنګي ډیم قبضه کوي شاوخوا علاقه قبضه کوي دا اوبه خې مخکې هم قبضه کړې وې د زرغونګر خې د زرغون دغه ګیز خې مخکې هم قبضه کړی و اوس لګیا دي څوکه دا ستا وطن دا ټول قبضه کوي د فکر خبره دا ده چې اوس د موږ سره هغه شان روان دي چې تاسو یې سوچ هم نه دی کړی په دا تېرو څو ورځو کې د موسیقۍ رضا د 4 کاله د 6 کاله کښنې ماشومې نجونې دا روکږي دا بې درکه کږي دا چیر لاړې دا څه سوې دا چا یوړې و دې ته دا کور والا پریشانه دي و دې ته دا د موسیقۍ خلک پریشانه دي هغه د یو اذیته ته رژي هغه علاقه د یو پریشانۍ ته رژي چې دا زموږ په وطن کې څه روان دي او دا یقین ومنئ په دې باور وکړئ چې دا کم حالات نن په نورو علاقو روان دي دا کم حالات چې نن په نورو خلکو روان دي په کورنۍ روان دي دا آخر ستا کور ته هم رارسي دا آخر ستا کلي ته هم رارسي دا آخر ستا پاټۍ ته هم رارسي دا آخر ستا تحریک ته هم رارسي نو زه خواست کومه چې راپورته سئ ځان تنظیمي کوئ ځان علمي کوي شعوري کوي او د دا جابر ریاست د دا پنجابي استعمار موږ مقابله په خالي نارو نسو کولی موږ به ځان منظمه کوو موږ به خپل په خبرې کې شعور راولو موږ به د دوی مقابله په ښه سیاسي تنظیمي انقلابي سیاست باندې کوو نو عزیزانو یو آخره خبره کومه د علي وزیر په باره کې علي وزیر هغه ګناه کړې ده چې د کومې ګناه سزا د دنیا په یو قانون کې نشته دا ګناه د دنیا په یو قانون کې نشته د پاکستان په خپل قانون کې هم نشته تاسو ولیدله په تېرو ورځو کې علي وزیر په خپل بیان کې دا خبره وکړه چې پر ما باندې 2 حملې وسوې زما د قتل منصوبه روانه ده دا هره کړۍ ده
چې د کومې کړۍ شهید عثمان خان کاکړ و د لالا شهید د شهادت آباد احسان الله احسان په خپله یوه انټرویو کې وایي چې ماته جنرال ماجد چې د پنجابي فوج یو جنرال دی ماته یو لیست په لاس راکړي په هغه کې د شهید عثمان خان کاکړ نوم وي بیا ما ده ته حال ور واستوئ چې ستا د مرګ تیاریانې روانې دي تا نه پرېږدي وژنې ده د هغې بعد دا د خپل سینټ تقریر وکړي په دا انټرویو کې احسان الله احسان دا خبره هم کوي چې په دې لیست کې د علي وزیر نوم هم شته نو عزیزانو په دې ځان خبر کوي چې دا لیست نن هم وجود لري نن هم په دې باندې دوی کار کول غواړي نن هم د دوی کوشش روان دی چې په داسې طریقه باندې پښتانه قتل کړي لکه څنګه چې لالا ویلې که زه مړ شومه ما به په ګم خاطې کې نه اچوئ د دا ګم خاطې مطلب دا و چې دوی به ما په داسې طریقه وژني چې هغه به یو واقعه نو عزیزانو دا علي وزیر دا بیان د دې شي تصدیق کوي چې دی د ده د قتل منصوبه لکه څنګه چې وقار صاحب په هسپتال کې مړ کړي لکه څنګه چې ارشد ملک مړ کړي داسې دوی د علي وزیر د مرګ تیاریانې روانې کړي دي داسې اوس هم هغه لیست موجود لري نو راسئ سر راټول شئ زه دا ځوانانو ته وایم دا پښتون ولس ته وایم تاسو همیشه همت کړی دی تاسو راټول شوي یاستئ که څوک هم په تاسو دا تهمت لګوي چې په پښتانه کې یووالی نشته په پښتانه کې اتفاق نشته غلط وایي غلط بیانې کوي خپله ناهیلي خپله نالایقي ستاسو په دغه کې پټوي نو عزیزانو د تاسو زه دا خواست کږي چې ځان به منظمه کوئ د پښتون قامي تحریک په مقابله کې خپل کار خپل ځای خیلی کور بچیان نس دا به شاته پرېږدئ او دې قام ته دې وطن ته به ځانونه وقف کواسئ ډېره مننه